خدای پاک هم چې دې زړه به یې دا قملقلتوب کلوځي بس کار را لګوري بس پوهېږي نو خلک یې دوکه کوي خدایه نو څه ورسره وکړم بابا سلام علیکم. وعلیکم سلام بیا څه چل دی بابا څنګه ښه نه یم ښه ها نو څه کوم خیمه خلکو سره غټه غټې موبایل ښه ما یې موبایل نه علي ما سره دونه پیسې نشته ښه بچي خلکو سره پیسې وي خلک 2 نمبر کارونه کوي زه سره دونه غټې غټې موبایل دي ما سره څه دي د ځان د خپل سنت نشم واله کولی تا له به موبایل نه څه بابا تا سره یو څه مې ډېرې پیسې دا قودې چې راوړې ما له پکې موبایل نشي اخیستی نه بچي موبایل دې نه نشم اخیستی ځکه چې ما سره دونه پیسې نشته دونه ګراني د وړو ته وګوره غوړو ته وګوره دا داسې کار وکړه که نه چې موبایل نه یې بیا موټر سایکل والا موټر سایکل والا ټول نیم پراته په سړکونو باندې دونه سپیډونه وایي مور او پلار دې خدای په غضب اخته کړي دا نه ګوري زما دا زوی ورکوټې دي او په ځان باندې به ټوله به داسې راوالي او تروت پکې هغلته بېګاري وي نه بابا نو زه خو پې پایه نه روچټوم که نه ستا په تنګې خو نه دي لیکلي چې پایې پې نه روچټې ما ته پته ده ته اوچ لرګي ته به پې لوبې وکړې زه تا پېژنم ښځه به چې موټر سایکل یې نه دی که نه نو بیا یا واده وکړه ولې یا بچې د واده ډېر کمزوري نو بابا ولې زه د واده نه موټر سایکل موبایل مې نو زه به څه کومه نو د بچې د واده ډېر لوی زور دی برداشت به نه کړې بچې نه کړې برداشت ولې بابا دا پیاران د څه لپاره ته به راله ښځه هم ساتې ما هم ساتې راته که تاورېږي زه خپل ځان نشم ساتلی نو ښځه به دله څه وساتم ویم نه واده شته واده ماده ده ټپکې چې د سترګو نه او د غوږونو نه وباسه هلته واده هم رانه کې که نه که ته واده دې کور نه خلاص نه کړې دا کور دې خلاصوم ځان پې واده کوم الله پې واده کوي د لا جمدې مطلبه د ما نه کور خلاص کړې ویم په کوڅه کې رانه شي ستا د پې وتړم واده کوم خیلی مختص پوښتنه چې لکه سودا راوړي السلام علیکم وعلیکم سلام د خدای ظالمه لکه لپکاټو روانې خیر خو دي ټول دا تکا خوشاله یم دا جګوله څنګه بس الحمدلله یاره یم داسې کار دا جګوله ډېر زیات خفه یم نو په څه خفې ګوره دې پیاته مې وګوره که نه ځان یې دومره سم جوړ کړی دی نه را یې واده کوي ورته مې واده په شیخ وله یا موټر سایکل را یې واله بچې یم داسې کار وکړه موټر سایکل خو یې سره ماله د دنیا ځوانان پې مړه شو او پټولې لګېده نو کم از کم دا غلطي مه کوه بیا به ورته مې موبایل را یې واله نو موبایل هم را یې نه وي او دا منې د سالې را یې سپوره روټۍ هم راکړي نو ده سره څه وکړو یا بچې پلار د ډېر زیات شوم سړی دی که نه بس چل اونر دی بس پیسې وباسه او خپل کار روان که نو څنګه به چې پیسې وباسم خو چاله نه څوارو لم نه ورکوي د خدای نه بس دی نو بس دا خو ستا د کور مسله ده زه په دې کې څه کولی شم زه خو ولاړ یم وختي راسي څوک سودا راوړي باران شروع دی باران شروع دی نو دا جګوله ما به سودا راوړې وه خو ما له پکې یو 100 روپۍ راکړې ډېر یم چې دا خښته راوالم که نه او دا تندې باندې مات کړم رخصه مړه نو تا سره مې صلاح وکړه که نه چې ده سره څه وکړو ټول ولې خرڅ کړو څه چل وکړمه یاره یو کار ده کور هم شته کور هم شته که نه لس باندې ای د نر بچیه بس کور دې خرڅ کړه او ګوتې موتې ورته ولګوه چې پلار دې خبرېږي چې تا هر څه بېغمه کړي بس هر څه بېغمه کړي ما ته یو کس وي ګوخر چې کوم دی وي کور اي په هغه به یې خرڅ کړم ای د نر بچیه بس پیسې ته صحیح ده صحیح ده سلام علیکم ته په مخه یې ښه اوس زه ترې سو یم خو زه بس کور وله خرڅ کړه او چې څوک ګورم چې څوک سودا راوړي سلام علیکم دا سره خلاص شي نو ما ته روي زه به لسو بجو راځم مدار یې 11 بجې شو اوسه پورې سره رانلې دا خدای نیکبخت نو زما په سر باندې ډېر زیات کارونه دي که نه نو ښځه به دا خبرې پرېږده دا راته ووایه ته چې په ما کور خرڅوې که نه نو تا پلار سره مشوره کړې ده پلار مې موته شوه بیا مشر زوی د پلار هم جوړي او ما له څه کوي خو دونه سوم دی چې باسه مړه داسې خو زه ستا نه کور نه مال به ستا هم وروړې هله به پیسې درکړم سبا به باندې دعوو کړو په عدالت کې به درته زه څه ثبوت به درته کوې کنسل زوی ما څنګه وایي ورکوم په عدالت کې چې ما خرڅ کړی دي مردکي خرڅ کړی ستا هم به وروړې هله به پیسې درکړم زه دومره بېوقوف نیم ښه خزانو بچو باید د کور ریټ راسره وکړه زه به درته بیا سام درکړم او باید ګوتې به درته ولګوم خبره ختمه دا سره کور 10 منډې کو 12 منډې دا 10 منډې 10 منډې نه به داسې کار دی چې زه یو 5 لک روپۍ به درکړم 5 لکو زه څه قمه قلبیم ښه په 4 لکه به یې درکړم زه خیر مړه زه په تا خبر کېږم زه تا له به 4.5 لکه درکړم 4.5 لکه نو په 50,000 به زه ځان له موټر سایکل والم او بالکل زه تا سره به ډېر خوند هم کوي ښه ښه نو
خو بس داسې کار دی ریټو شو سبا به درشمه صحیح ده. دا کوم کو او بس ته به ما پیسې راکړي زه به تا ته څنګه درکړم بالکل زه بیغمه صبر صحیح ده بیغمه او بیا به واده نه راځېږم ښه اولنا دا صحیح ده او که پلار مې شوي که نه بیا ورته یې به هغه راباندې خرڅ کړي ته بیغمه مړه ستا پلار هم ته ډېر ښه پېژنم صحیح ځه ده. ځه ورشه دې خبره چې ښه چانس ما راووته لکه روپۍ به دې ویستلو نیم لکه ټیک شو ځه ګهوريه ورځه ملکې چېرته روانې د خدای نیک وخته په خیر راځي نو بس چېرته روان یم د خدای ظالمه کور مې خرڅ کړو او بس کور ته ځمه ویلې بیخ نو بس هغه پلار د کوره خلاص کړو نو بس څه به چې خلاصو نه موټرسایکل یې اخیستو نه یې راله واده کړم نه یې راله موبایل اخیستو همدا جګون لا ته هغه کور هغه خرڅ کړه نو ظالمو کور خو مې خرڅ کړو نو اوس بیا نو دا راته وایم چې اوس پکوې څه نو بس خو به کټه به وړو لکه زما پلار خو یې نه و لیدلې اوس مې ولیدو ها. اسلمي پسې روان و او ډېر قارو پسې روان نه و مړه او که نه هلکه ګوهر نشته هغه اسلامي ارو دی هغه ته به دما خیا دې ګیله کوي ښه بس روان و او ډېر قارو په دې معصوم څه کوې دا مې سنت که ورا مې وسته وای د خدای ظالمه نو دته خو دې واسکټ هم د ستار واچولې او که نو سنت یې نه دی نو سرود مو دې پکې څه که نه نه مړه داسې روغتیا مړه ته سپاني خلک خو داسې څه مټۍ راوړي که نه او دا خو غټ ټوټه دی خیر دی نو ولې واړه به خلک سنت دی دا خلک غټ هم سنت دی ویم دا چې کار دې مال یې خندا راوسته غټ خلک سنتي نه ښه واړه ماشومان سنتي دا مړه ښه مړه ځه دا پوه شوې خو ځان له اوس غم وکړې ښه که نه دا مړه ځان راخن کوو ځه کار یې غټ کار وکړه چې مردکي د کور اخلي اما کو خیر علي السلام علیکم وعلیکم سلام زه خو ستا طرف ته در روان وم اسلمي بیا څه ده ستا هغه ببرسري رور چې دي نو زما د زونه دا کور په کومه کاته کې اخیستی دي دا راته ووایه که نه چې دا لیشتنک ستاز وي یا کوتیز وي کوم نشتی نه دا کوم یا دوه کومره چې راغلو دا کور یې چې به خرڅ کړی خدای دې ځان له خلکه زما زوی دی که نه زه یې پلار یم او له تا ته پکې نه ښکارم څنګه چې کوم دی ستاز ویډیو د ما په رو باندې کور خرڅوي ویمه قمقل دی ځکه خو خلک دوکه کوي زما زوی دی نو شکل کې خو تا ته نه ایتلي وای خدای زما دې توبې نو څوک چې پیدا شو نو توره پوښلې وه نو بس هر وخت به ټوخېدو مدام به یې خېټه خرابه مور غریبي به ورته لاندې باتی کېښوده داسې کار دی مشره چې زما ورور همدغه مجبوره خلک ګیري او دا کورونه ته اخلي ستا زوی هم ټیک نه دی په قدار کښېنه په ایمان کې پرېږدم دا ببر سر به تیله په ګوتو موټو باندې دله وباسم دا د جرت څنګه کار ګورې ورګه زه جواب ورکوم کاکا زه نه یو تپوس کوم وایه کوه چې د هغه نه سر په موټو وباسي نو دا خپل زیرې ولې نه سمې چې کور یې خرڅوم د خدای بې انصافه نو خو کاغله مې ټک ورکړو په ځای مري ما ته خو ښکاري چې دا دې پر کټې خپل زوی نه پر کټې مې نه دي خپل مې دي خو ما ته نه دي تللې مدام به یې تبه وه مدام به یې دست و مدام به یې په مرۍ کې هډوکي نښتې و دا خبرې پرېږده تا ته زه دا وایم چې رور دې کوم ځای ورور مې تللی دی د چارسدې بازار ته مونږ له سپلۍ ښه سپلۍ راوړي سوال جواب به ورته وکړي وی د مردکي پلار نه دي وی هغه به دې نیغی کور وانخلي دې په ایمان کې دې ژوندي پرېږدم صحیح نه ده مونږ به د ستا جواب وکړو خو دا هم دې ډډې ډډې ته کوه بس نه چې تا ته څه ووایي هغه خو د علاقې بدماش دی ها صحیح ده راځه مړه دماغ خراب دی بیخته ځنګلیانې وباسه زما کور پټې کې وي مردکیه خدایه داسې بېکاره اولاد چاله مو ورکړې ځان له ناست یم قمقل بچې مې راوړی دي بس کندې راله ګوري نو بابا سلام علیکم وعلیکم سلام را پیدا شوي او را پیدا شوم ویم بابا یو ټپه راته نه کې ټپه درته وکړم ویم دا زړه مې والې سپوتی کېدی او دا بې غیرته زړه مهر د شرموینه بس دی بابا دا خو تاسو یاد کړم ته مې یاد کړې که نه خاجه بس ویم داسې کار دی که نه چې کټه مه دې اوچتوم ولې ولې د پیسو پن مې دلې و کور مې دله خرڅ کړی دی په ګوښۍ باندې و خدای دې په قهر د مولا ټکه د دې کور نه خو به زما جنازه ووته اوس به مې جنازه د کوم ځای نه وړي پیسې نه به یو څه کنه بابا اخی بابا بابا دې ته شو